د ټول انټرنیټ صرف 10% حصہ موږ او تاسو استعمالو، باقي 90% انټرنیټ موږ او تاسو ته پته هم نشته چې دا څنګه انټرنیټي او کوم قسم خلک استعمالوي. خو که په آسان الفاظو کې زه درته لږ شانې وضاحت وکړم چې دا دومره خطرناک انټرنیټي چې د دې ته د جرمونو دنیا ویل کېږي. زه خبره کوم د ډارک ویب. ټاپک ډېر انټرسټینګ دی، خو شروع کېدلو نه مخکې زه تاسو ته د یوه آګاهي درکوم چې د دې د ایکسس کولو کله هم کوشش ونه کوئ، ځکه دا دومره خطرناک دی چې تاسو سره هر قسم فراډ کېدلی شي، هر قسم سکیم کېدلی شي. زه تاسو ته صرف آګاهي درکوم چې یعنې داسې یو انټرنیټ هم اگزیسټ کوي چې دغه شانې خلک کارونه پکې کوي. صرف تاسو ته انفارمیشن درکوم چې تاسو ورنه ځان خبر کړئ. انټرنیټ که موږ تاسو سره وګورو، موږ سره په 3 پارټس کې ډیوایډ شوی دی: سرفیس ویب، ډیپ ویب او د ډیپ ویب یو حصه د ډارک ویب چې هغې باره کې به نن موږ خبره کوو. د موږ تاسو چې کوم استعمالوو دا سرفیس ویب دی، یعنې چې کوم فزیکل دی، پاسنی چې کوم لیئرز دی 10% هغه موږ تاسو استعمالوو، او چې کوم 90% انټرنیټ دی هغې ته جوور انټرنیټ ویل کېږي چې د هغې په باره کې به زه تاسو ته انفارمیشن درکوم چې دا څنګه یي او څنګه یې خلک استعمالوي. دنیا کې موږ سره داسې قسم خلک شته چې هغوی غواړي چې زموږ کوم شناخت دی، کومه آیډنټیټي ده، دا بالکل یو راز پاتې شي، پرایویټ پاتې شي. یعنې چې موږ د انټرنیټ په دنیا کې څه هم کوو، څه کارونه هم کوو، څه پلان هم لرو چې دا نورو خلکو ته بالکل پته نه لګېږي او زموږ په ځان په باره کې هم پته نه لګېږي. نو خپل ځان خپل راز پاتې کېدلو دپاره، خپله آیډنټیټي پټولو دپاره د هغوی بیا یو قسم انټرنیټ استعمال کوي چې هغې ته ویل کېږي ډارک ویب. یعنې دا یو داسې انټرنیټ دی چې دې کې هر انسان پرایویټ پاتې کېږي، د هغه پته چاته نه لګېږي چې دا دی څوک، څه کار کوي او څه پلان لري. دا انټرنیټ اکثره دا جرنالیست شو، هیکر شو، یا د خفیه ایجنسیز شو، یا چې کوم ګورنمنټ داسې ادارې دي چې هغوی غواړي چې زموږ کوم پلانس دي، کومه آیډنټیټي دا، کوم انفارمیشن دی زموږ باره کې، دا چې دا کم بهر دنیا خلک دی هغوی ته پته ونه لګېږي، موږ هم داسې پرایویټ پاتې شو. نو هغوی بیا څه کوي، د هغوی د یو انټرنیټ استعمال کوي چې هغې ته ویل کېږي ډارک ویب. د دې استعمال خبره که موږ تاسو وکړو، د دې چې کوم ویب سایټ دی دا په عام براوزر باندې کار نه کوي، یعنې عام چې کوم موږ کروم استعمالو په دې باندې کار نه کوي، ځکه دې دپاره یو پرایویټ خپل براوزر استعمالیږي چې د هغې نوم دی ټار. د دې ټار لوګو ته که تاسې وګورئ، دې کې منځ کې د دې پیاز چې کوم شکل دی دا یې ورکړی دی. دې مطلب دا دی که پیاز موږ او تاسو کټ کړو او هغې په منځ کې لیئرز وګورو چې هغې کم سنټري دا مین کس وي او دې نه څومره لیئرز تاو شوي، همدومره لیئرز د ده د آی پي اډرس د کومه د ده کس چې کومه آیډنټیټي ده دې ته دوی دومره حفاظت ورکوي. نو په دې وجه تاسو ته ما وویلې چې د دې کس پیدا کول په ډارک ویب کې بیا ډېر مشکل وي. د ډارک ویب ایکسس اکثره خلک د ایلیګل کارونو دپاره استعمالوي. مثال ایلیګل کارونه که زه تاسو ته ووایم چې دا هیکرز کم دي، د هغوی چې کومه ډیټا هیک کي، بیا د هغې ډیلینګ په ډارک ویب کې کوي. همدغه شانې چې کوم نشه منشیات ډیلینګ شو، فیک ډاکومنټ جوړول شو، د چا ډیټا دغه که هیک کول شو، د هغې ډیلینګ شو، ایون د اسلحې ډیلینګ شو، یا ایون که زه تاسو وایم چې دا جنرل ورډز کې چې د کرایمز کم کېږي د هغې ډیلینګ هم هلته کېږي. یعنې داسې کرایمز کېږي چې زه تاسو ته هلته بیانولی نه شم. خو ایکسس کولو کوشش کله هم مه کوئ، ځکه دا د جرمونو دنیا ده او دا جوړه شوې هم داسې شانې خلکو دپاره ده چې هغوی پکې همدغه کارونه کوي. ها، لیګل هم اکثره کیسز دپاره خلک استعمالوي، خو هغه ډېر کمتری. که تاسو یو ورډ اورېدلی، تاسو ته ما وویلې چې جرنلیست هم د دې استعمال کوي. نو ستاسو څه آیډیا ده چې جرنلیست دا ولې استعمالوي، کوم شي دپاره استعمالوي؟ د دې رای اظهار راسره تاسو په کمنټس کې وکړئ چې تاسو په ذهن کې څه داسې دي چې هغې دپاره دوی استعمالوي.